بسم الله الرحمن الرحیم. د تیرو درسونو په ادامه باندې چې په تیرو درسونو کې موږ او تاسو پر دې باندې وغږېدلو چې څرنګه هغه پروتینونه چې په داخل د عضویت کې زموږ موجود دي هغه په امینو اسیدونو باندې تجزیه کیږي. د هغې لپاره مو بیا پر دوه میکانیزمونو باندې خبرې وکړلې چې ومویل یو میکانیزم د ATP انډیپندنت میکانیزم دی او بل میکانیزم د ubiquitin ATP dependent degradation mechanism دی چې د هغې په پایله کې هغه امینو اسیدونه چې هغه پروتینونه وبخښي چې زموږ او ستاسې په داخل د عضویت کې موجود دي هغه امینو اسیدونه په تجزیه باندې رسیږي او بالاخره له هغې څخه امینو اسیدونه ترلاسه کیږي. تر هغې وروسته مو بیا پر دې بحث وکولو چې څرنګه امینو اسیدو پول تشکیلیږي له کومو منابعو او سرچینو څخه امینو اسید پول تشکیلیږي او امینو اسید پول څه شی دی. ومویل امینو اسید پول عبارت له هماغه ټولو آزادو امینو اسیدونو څخه دی چې په داخل د عضویت کې موجود دي که دغه امینو اسیدونه په داخل د وینه کې وي که دغه امینو اسیدونه په داخل د حجرو کې وي او که دغه امینو اسیدونه په بین الحجروي مایعاتو کې وي دغه ټول امینو اسیدونه چې په داخل د عضویت کې موجود دي دا د امینو اسیدو پول په نامه باندې یادېږي. د هغې له سرچینو څخه کېدلی شي هغه پروتینونه وي چې په داخل د عضویت کې موجود دي او په تجزیه باندې رسیږي او بالاخره امینو اسیدونو ته تبدیلیږي یا هم سرچینې هغه پروتینونه چې موږ او تاسو له خوراکي توکو څخه اخلو او بالاخره هغه پروتینونه په هضم باندې رسیږي امینو اسیدونو ته تبدیلیږي او د امینو اسیدونو په شکل باندې جذبیږي. دغه امینو اسیدونه هم د امینو اسید پول په تشکیل کې برخه اخلي. همدارنګه هغه امینو اسیدونه هم کېدلی شي په دې کې برخه واخلي چې د غیر ضروري امینو اسیدونو له جملې څخه دي او په داخل د عضویت کې سنتیز کیږي. له هغې وروسته مو بیا وویل دغه امینو اسیدونه چې په داخل د امینو اسید پول کې دي کېدلی شي په داخل د عضویت کې د نوو پروتینونو د سنتیز لپاره له هغې څخه ګټه واخیستل شي یا هم له همدغه امینو اسیدونو څخه د هغه مرکباتو لپاره چې په داخل د عضویت کې موجود دي او اړتیاوې ورته او جوړښت یې نایتروجني وي د همدغه امینو نایتروجني مرکباتو د سنتیز لپاره لکه پیورین دي پایرمیډین دي چې د DNA او RNA نوکلیوټایډونه دي له دې څخه سنتیز کیږي یا هم هغه مالیکولونه چې هغه پروتیني جوړښت لري مثلا مختلف هورمونونه نیورو ترانسمیټرونه د همدغه مرکباتو په سنتیز کې هم له امینو اسیدونو څخه چې په امینو اسید پول کې موجود دي ګټه اخیستل کیږي. ومویل کېدلی شي همدغه امینو اسیدونه د انرژۍ د تولید لپاره په کټابولیزم باندې ورسیږي او بالاخره د هغې د کټابولیزم په پایله کې کېدلی شي ګلوکوز، ګلایکوجن، فټي اسید، کیټون باندې یا یو له همدغه مرکباتو څخه سنتیز شي او په مختلفو برخو کې له هغې څخه ګټه واخیستل شي. په تیره ویډیو کې مو پر همدې بحث وکړلو چې څرنګه یو امینو اسید په کټابولیزم باندې رسیږي. ومویل یو امینو اسید چې کله په کټابولیزم باندې رسیږي دغه امینو اسید په لومړي قدم کې په دوو برخو باندې جلا کیږي. یوه برخه د امین ګروپ دی چې د امینو اسید څخه جلا کیږي او دغه د امین ګروپ په مختلفو مرحلو کې بالاخره یوریا ته تبدیلیږي او د یوریا په شکل باندې له عضویت څخه خارجیږي. په ننني درس کې د امینو اسیدونو په کاربن سکلیټ باندې بحث کوو چې د امینو اسیدونو کاربن سکلیټ د کوم سرنوشت سره مخ کیږي او کومو مختلفو تعاملاتو په نتیجه کې کوم محصول له هغې څخه ترلاسه کیږي. که چیرې دغه د یو امینو اسید عمومي فرمول په نظر کې ونیسو کله چې د امینو اسید څخه د امین ګروپ جدا کیږي یعنی امینو اسید الفا کیټو اسید ته تبدیلیږي دغه د امینو اسید باقی برخه پاتې کیږي هم دغه برخه یا جوړښت د امینو اسید چې پاتې کیږي دغه برخه د امینو اسید د
کاربن سکلیټ په نامه باندې یادېږي. مثلا په دې کې د امینو اسید جانبي زنجیر شته، الفا کاربن دی، کاربوکسیل ګروپ دی. دغه برخه د امینو اسید د کاربن سکلیټ په نامه باندې امینو اسید یادېږي. هغه مطالعاتو چې له 1920 څخه تر 1950 پورې تر سره شوې دي دا پایلې لرلې چې د هر امینو اسید د کاربن سکلیټ شونه دی چې ګلوکوز یعنی کاربوهایډریټ ته، فاټي اسید یعنی لیپیډو ته یا هم کیټون باډي ته تبدیل شي، او یا هم د امینو اسید د کاربن سکلیټ د ټي سی ای یا د کریبس سایکل په نتیجه کې اکسیډیشن کیږي، یعنی اکسیډیټ کیږي، او د اکسیډیشن په نتیجه کې دغه د کاربن سکلیټ کېدل شي کاربن ډای اکساید ته تبدیل شي او انرژي له هغه څخه تولید شي. یا هم د کاربن سکلیټ څخه د امینو اسید کېدل شي یو تعداد غیر ضروري امینو اسیدونه هغه په وضعیت کې سنتیز شي او ترلاسه شي. ولی هغه امینو اسیدونه چې ضروري امینو اسیدونه دي هغه باید له خوراکي توکو څخه واخیستل شي او هغه په داخل وضعیت کې نه سنتیز کیږي. امینو اسید چې کله په کټابولیزم باندې رسیږي نو لومړی د هغې د امین ګروپ له هغې څخه جدا کیږي او بالاخره امینو اسید بیا په کټابولیزم باندې رسیدلی شي چې د امینو اسید د امین ګروپ بالاخره یوریا ته تبدیلیږي. ولې د کاربن سکلیټ د امینو اسید کېدلی شي یو له دغه و مرکباتو څخه چې دلته موجود دي دې ته تبدیل شي، یعنی د امینو اسید د کاربن سکلیټ چې کله په کټابولیزم باندې رسیږي د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په پایله کې هغه یو له همدغه و مرکباتو ته تبدیلیدلی شي. یعنی د کاربن سکلیټ کېدلی شي اوکزالو اسیټیټ ته، الفا کیټوګلوټریټ ته، پایروویټ ته، فیومریټ ته، سوکسینایل کو ای ته، یا هم اسیټایل کو ای ته، یا هم اسیټو اسیټیټ ته تبدیل شي. چې په دې کې یو تعداد هغه مالیکولونه او مرکبات دي چې هغه د ټي سی ای سایکل یا د کریبس سایکل چې موږ او تاسو هغه په کاربوهایډریټونو میټابولیزم یا د ګلایکولایزس په درس کې لوستي دي، کېدلی شي دغه یو له مرکباتو څخه وي چې د هغې بین البیني مرکبات دي، او یا هم مثلا اسیټو اسیټیټ یا هم نور مرکبات هغه د امینو اسیدونو د کاربن سکلیټ د کټابولیزم په پایله کې ترلاسه شي. دا چې د کوم امینو اسید د کاربن سکلیټ کوم یو له دې مرکباتو ته تبدیلیږي پر همدغه بنسټ امینو اسیدونه په دوو یا دریو ډلو باندې ویشي. یو ډله هغه امینو اسیدونه دي چې هغه د ګلوکوجینیک امینو اسیدونو په نامه باندې یادېږي. یو ډله هغه امینو اسیدونه دي چې هغه د کیټوجینیک امینو اسیدونو په نامه باندې یادېږي، او یو ډله امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې هغه هم کیټوجینیک امینو اسیدونه دي او هم ګلوکوجینیک امینو اسیدونه دي. ګلوکوجینیک امینو اسیدونه عبارت له هماغه امینو اسیدونه دي چې له هغې څخه د مختلفو تعاملاتو په پایله کې ګلوکوز ترلاسه کیږي، یعنی کاربوهایډریټ ته تبدیلیږي. دغه ډله امینو اسیدونه چې ګلوکوز ترلاسه کیږي ګلوکوجینیک امینو اسیدونه په نامه باندې یادوي، او هغه ډله امینو اسیدونه چې د هغوی د کټابولیزم په پایله کې کیټون باډي ترلاسه کیږي دغه ډله امینو اسیدونه د کیټوجینیک امینو اسیدونو په نامه باندې یادېږي. او هغه ډله امینو اسیدونه چې هم کېدلی شي ګلوکوجینیک وي هم کیټوجینیک دي، دا هغه ډله امینو اسیدونه دي چې له هغې څخه کېدلی شي ګلوکوز او هم کېدلی شي کیټون باډي ترلاسه شي. ګلوکوجینیک امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د هغې د کاربن سکلیټ د کټابولیزم په پایله کې یا پایروویټ ترلاسه کیږي او یا هم د ټي سی ای یا د کریبس سایکل د
بین البینی مرکبات او مالیکولونو څخه یو مالیکول ترلاسه کیږي. موږ په هایدرولایزس ګلایکولایزس کې کربس سایکل ویل دی یا هم وایو چې هلته مختلف مالیکولونه له یو مالیکول څخه بل مالیکول ته تبدیلیږي. مثلا الفا کیټوګلوټاریټ دی یا هم سوکسینایل کو ای دی فیوماریټ دی یا نور مختلف مالیکولونه دي. دغه مالیکولونه یا مرکبات له یو شکل څخه بل شکل ته د انزایمونو په واسطه باندې تبدیلیږي. نو کله چې د امینو اسیدونو د کاربن سکلیټ په کټابولیزم باندې رسیږي، کچېرې د یو مالیکول ته تبدیلیږي یا د یو مرکب ته تبدیلیږي چې هغه د ټي سی ای سایکل یا د کربس سایکل د بین البینی مرکباتو څخه وي، دغه ډله امینو اسیدونه بیا موږ ګلوکوجینیک ورته ځکه وایو چې له دې څخه بیا ګلوکوز تولیدېږي د ګلوکونیوجینیزس په پایله کې. او هغه ډله امینو اسیدونه چې د هغې د کاربن سکلیټ د کټابولیزم په پایله کې بل اخره اسیټو اسیټیټ ته یا هم اسیټایل کو ای ته او یا هم اسیټو اسیټایل کو ای ته تبدیلیږي، دغه ډله امینو اسیدونه بیا کیټون باډي له دې څخه ترلاسه کیږي. پر همدې دلیل دی چې دغه ډلې ته کیټوجینیک امینو اسیدونه وایي. یو تعداد هغه امینو اسیدونه دي چې هم کېدلی شي د ټي سی ای یا کربس سایکل د بین البینی مرکباتو ته یا پایروویټ ته تبدیل شي، او هم کېدلی شي اسټرایل کو ای یا اسیټو اسیټیټ یا هم اسیټو اسټرایل کو ای ته تبدیل شي، چې دغه ډله امینو اسیدونه بیا هم ګلوکوجینیک امینو اسیدونه دي او هم کیټوجینیک امینو اسیدونه په نامه باندې یادېږي. دا چې کوم امینو اسید کوم مرکب ته د کومو تعاملاتو په پایله کې تبدیلیږي، پر دې موږ بحث ځکه نه کوو چې بیا موضوع مغلقه کیږي، ځکه تعاملات ډیریږي او موضوع لا پیچیده کیږي. فقط همدومره موږ ته مهمه ده چې په دې پوه شو چې کوم امینو اسیدونه هغه کیټوجینیک دي، کوم امینو اسیدونه هغه ګلوکوجینیک دي، یا کوم امینو اسیدونه هم ګلوکوجینیک هم کیټوجینیک دي. که چیرې دغه جدول ته یو نظر وکړو، ډیر په اسانۍ سره موږ کولی شو چې دغه موضوع پوه شو. د غیر ضروري امینو اسیدونو په ډله کې الانین، ارجینین، اسپاراجین، اسپارټیټ، سټین، ګلوټامین، ګلایسین، پرولین او سیرین هغه امینو اسیدونه دي چې دا ګلوکوجینیک یا ګلوکونیوجینیک ځکه ورته وایي چې د ګلوکونیوجینیزس چې موږ او تاسو د کاربوهایډریټو په میټابولیزم کې پر غږیږو، ګلوکونیوجینیزس په پایله کې ګلوکوز ته تبدیلیږي. او د ضروري امینو اسیدونو په ډله کې هیسټیډین دی، میثیونین دی او تریونین دی. دا هغه امینو اسیدونه دي چې دا ګلوکوجینیک دي یا هم ګلوکونیوجینیک ورته وایي. د ضروري امینو اسیدونو په ډله کې ایزولیوسین، فینایل الانین او ټریپټوفان هغه امینو اسیدونه دي چې دا هم ګلوکوجینیک او کیټوجینیک دي. او ټایروسین د غیر ضروري امینو اسیدونو په پایله کې یا په ډله کې البته هم ګلوکوجینیک امینو اسید دی هم کیټوجینیک امینو اسید دی. او هم دا رنګه د کیټوجینیک امینو اسیدونو په ډله کې لیوسین او لایزین هغه امینو اسیدونه دي چې د هغې د کټابولیزم په پایله کې بل اخره کیټون باډي تولیدېږي. له دغه شکل څخه هم موږ کولی شو چې یو تعداد امینو اسیدونه چې کومو مالیکولونو ته تبدیلیږي پرې پوه شو، ولې کېدلی شي په ځینې رفرنسونو کې توپیر ولري چې کوم امینو اسید بعض ځینې ډېر کم ځایونو کې تغییر کېدلی شي وکوي، کوم امینو اسید کوم بین البیني مرکب ته یا هم د کاربن سکلیټ یې کوم مالیکول ته تبدیلیږي. دا چې کیټون باډي څه شی دی، پر دې کې موږ ډیر څه نه وایو، فقط همدومره وایو چې کیټون باډي یو تعداد هغه مرکبات چې په اوبو کې منحل دي د اسیټایل کو ای څخه تولیدېږي، او د اسیټایل کو ای ډیری وخت د فټي اسید د بیټا اکسیډیشن په پایله کې ډیریږي. کله چې د فټي اسیدونو کټابولیزم صورت نیسي، بیټا اکسیډیشن د هغې صورت نیسي چې د لیپټو په میټابولیزم کې پر هغې بحث کېږي. د اسیټایل کو ای د دوه مالیکولونو یو له بله سره یو ځای کېږي، بالاخره اسیټایل کو ای یا اسیټایل کو ای تولیدېږي، او له هغې څخه وروسته د هایدروکسي میثایل ګلوټرایل کو ای
سنتیز انزایم په واسطه باندې کېدلی شي دا مالیکول ترلاسه شي ام جی ورته وایي یا هم 3 هایدروکسي 3 میثایل ګلوټرایل کو ای او بل اخره د لیز انزایم په واسطه باندې اسیټو اسیټیټ تبدیلیږي یا 3 هایدروکسي بیوټاریټ ډي هایدروجنیز انزایم په واسطه باندې 3 هایدروکسي بیوټاریټ او یا هم کېدلی شي اسټون ته تبدیل شي چې بیا د کیټون باډي نه دي په همدغه باندې بحث کوو بل اخره کېدلی شي بیرته دغه مرکبات یا کیټون باډي په همدغه لاره بیرته اسټایل کو ته تبدیلیږي او د اسیټایل کو ای څخه انرژي ترلاسه کیږي